بسم الله الرحمن الرحیم زهین افیشل یوټیوب چینل ته هر غلاس لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د پاسپورت سایت تازه اپډیټ په اړه معلومات درکړم چې په دغه سایت او د دوی کوم اصول دي په دې کې نوی اپډیټ راغلی دی، نوی معلومات اضافه شوي دي او نوی اصول یې ټاکلي دي. نو دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو تاسو له نوي معلوماتو او له نوي پالیسۍ نه خبر شئ چې دوی څه اصول وړاندې کړي دي، په څه اصول سره باید تاسو ثبت نام وکړئ. ملګرو مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کړم یو درخواست کوم له هغه کسانو نه چې زموږ یوټیوب چینل کې نوي دي او اول ځل لپاره دا ویډیو ګوري، نو هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو په طرف باندې. په دغه سایت کې لومړی اپډیټ دا دی چې کله هم تاسو ثبت نام کوئ، فرض مثال نوی ثبت نام کوئ، هغه به تاسو کله چې ثبت نام وکړو تاسو اول ولایت مه انتخابوئ. صحیح ده، اوس خو فعلا لکه 10 ولایتونه فرض مثال خلاص شوي وي، خلاص وي، هر وخت خلاص وي، 10 وي، 8 وي، که نه کله 9 وي، نو تاسو اول ولایت مه انتخابوئ، فقط هغه اوله ورقه ډکه کوئ او دویم چې هغه کوم عکس پکې دی او ګوتې نښان چې پکې لګېږي امضا پر ځای، دغه دومره تاسو ثبت نام وکړئ. اخیری سټیپ کله به تاسو به هلته مکمل کوئ کله چې تاسو خپل ولایت خلاص شو. یعنی فرض مثال تاسو ننګرهار نه یاستئ، ننګرهار سایت خلاص شو، هغې نه بعد تاسو ثبت نام اول کړی دی، کله چې سایت خلاص شو تاسو خپل تبدیلي وکړئ، خپل ولایت انتخاب کړئ، خو په همدغه وخت کې به تاسو ټولې پروسې اخیري څومره سټیپونه دي هغه به ټول تاسو مکمل کوئ. که چېرته تاسو خپل اخیري تایید او ارسال پورې ونه رسوئ نو تاسو دغه کوم ثبت نام چې دی هغه نوبت کې نه شاملېږي او تاسو ته هېڅکله هم نوبت نه راځي. صحیح ده، اوله خبره دا وه. دویم اپډیټ چې پکې راغلی دی هغه دا دی چې مخکې به د دغه سایت کوم بارکوډ شکل و هغه په دې ډول باندې و. په دغه کې معلومیږي چې کله دې ثبت نام کړی دی او د تولد نیټه یې څه وخت ده. په دې خاطر دوی دا تبدیل کړو، یو دا چې ډېر خلکو دغه بارکوډ ترلاسه کړ، هغې ځینې به د هغې تولد نیټه راویستله او بیا به د هغې فورم ته داخلېدو معلومات یې ورته کتل او هم به کولی شو چې مقصد بل ولایت ته ورته تبدیل کړي، یعنې لرې ولایت ته به ورته تبدیل کړو، هغه به بیخي خبر هم نه و. نو تر څو هغه په تمه چې زما نوبت به راشي خو هغه بل چا ورته تبدیل کړو او بل څه کې نوبت راغی نو هغه ثبت نام به خوشي لاړو. نو دوی په دې خاطر باندې دغه زوړ کوم چې د بارکوډ شکل دی هغه تغییر کو. په دغه بارکوډ شکل کې زه تاسو ته وایم چې په دې کې څه دي، کوم د تولد تاریخ دی او کوم د ثبت نام تاریخ دی. ګوره په دې کې چې دی دغه اخیری برخه چې ده دغه 23 کوم لیکل شوي دي که نه، دا 23 کال دی، لکه 2023 کال او له دې نه وروسته چې دی دا 10 صحیح ده، دا 10 چې دا میاشت ده، مقصد 2023 کال 10مه میاشت کې دی ثبت نام کړی دی. له دې نه وروسته دغه برخه چې ده دغه څوم حروف راځي له 290 نه وروسته 3 نه وروسته 2015 چې دی دا د دې د زیږېدو کال دی. صحیح ده، او له دې نه وروسته چې دی دغه 03 229 نه دی خوا دا 03 معنی د دې د زیږېدو کال چې کوم ده د هغې میاشت ده. صحیح ده، دغسې به خلکو له دې ځای نه د دې تاریخ تولد به پیدا کړو، بیا به دغه بارکوډ تیار ورسره و، نو کسان به داخلېدی شو فورم ته او هغه هر څه به یې چینج کولی شو. اوس څه شکل کې دی، اوس یې نوی شکل دا دی. صحیح ده، دا یې نوی شکل دی. په دې نوي شکل کې هیڅ دغه نه معلومیږي چې دی کله ثبت نام کړی دی او څه وخت یې مقصد د کوم د هغې د تولد کال دی، دې کې حروف استعمال شوي دي لکه A C C D، مقصد بیا C دغه شانتې حروف پکې استعمال شوي. نو دې بارکوډ نه هیڅ معلومات نه کېږي چې دی کله ثبت نام کړی او هم کله د څه وخت یې د مقصد د زیږېدو نیټه کومه یوه ده، نو دا ټول مکمل معلومات په دې کې اوس پټ شوي دي. نو همدغه دوه برخو کې نوی اپډیټ نوی معلومات راغلي وو د سایت د پاسپورت ریاست لخوا نه په دغه سایت کې. نو په دې هیله چې تاسو هم ترې خبر شوي یاستئ او نورو دغه شانتې ویډیوګانو لپاره
زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن هم ووهئ، کله چې موږ ویډیو اپلوډ کوو هغه تاسو ته رسیږي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوی وي، تر بلې ویډیو په خدای سپارم. د الله په امان.